سلامونه ملګرو، امید لرم ټول بخی. او نن زما سره د ډاکټر سلمان، یو ډېر تکړه ځوان چې کوم چې د چاینا نه هغه کړی و، ډاکټري سبق ویلی و او بیا چې پاکستان ته کله راغی نو ډېرو ډاکټرانو ته زده کړه کړله، بشمول زما. نو اول به د هغه نه پوښتنه کوو چې ډاکټر سلمان څوک دی او څه کوي، او بیا به د هغه نه دا تپوسونه کوو چې یاره دا خلک چې ام بي بي اس له ام ډي له بهر ته ځي، دې څه طریقه کار دی، دې کې سکیم څه دي، هغه به په ډیټیل باندې وایو. سلمان بای تاسو ته په خیر راغلی یم په خپله شو کې، او زمونږ ملګرو ته ځان ووایي. ډیره مننه ډاکټر لقمان صاحب. زه ډاکټر سلمان شاه، بیسیکلی زما تعلق د ډسټرکټ ټانک نه ده، جنوبي پښتونخوا. او دې وخت کې زه تاسو سره په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د اف سی پی ایس ټریننګ کوم. زه د چاینا ګریجویټ یم، په چاینا کې شیخز میډیکل یونیورسيټي ورته وایي، په اورمچۍ سره خوا کې دا شینجانګ پروینس کې چې کومې کې مسلمانان ډیر دي، اردو کې ورته سینکیانګ وایي. او 2018 کې زه ګریجویټ شوم او هغې نه پس بیا ما دلته ټریننګ شروع کړی ده. ها سلمان بھائی، ستاسو د زده کړې طریقه کار دی ارڅ ته برازو خو دا راته ووایي دا ځینې خلک ام ډي کوي، ام بي بي اس کوي، په دې کې بنیادي فرق څه وي؟ جی بالکل. اوس لکه څنګه تاسو ته پته چې د ام ډي کیټ ټیسټ وشو او اډمیشنز ان پروسس دي پاکستانی کالجونو کې تھرو اوټ د پاکستان، که پی کې دا، که پنجاب دا او سند بلوچستان. نو دې ټیم کې دا خلکو ډیر کوېسچنز وي د فارن ام بي بي اس ګریجویشن په حوالې سره. نو هغې کې چې کوم رشین سټیټس دي، رشین سټیټس خو اوس موږ نشو ورته ویلی، اوس خو آزاد شوي دي ترې، لکه کرغستان شو، قزاقستان شو، ازبکستان شو. هغې ته دلته چې کوم کنسلټنسیز دي چې کوم اډمیشنز کوي نو ورته رشیا وایي. بیسیکلی خو هغه رشیا بای اټ سیلف رشیا نه ده، یو هغه آپشن ده. هغې کې پریویسلی به ام ډي والا ډیګرۍ ورته میلاوې ده، خو هغې هم اوس میجارټي کې ام بي بي اس ته کنورټ کړې ده. او چاینا ده، په چاینا کې هم د ام بي بي اس ډیګرۍ ورکوي. چې کومه د ام ډي ډیګرۍ ده هغه هم بس دغه بیچلر ده، بیچلر اف میډیسن ده، د ام بي بي اس په شان ده. او پی ام ډي سی هم سیم ټریټ کوي، لکه څنګه د ام بي بي اس ډیګرۍ ده هماغسې د ام ډي ډیګرۍ هم ده. یعنې د دې پی ام ډي سی د دې په ټریټمنټ کې څه فرق نه کوي، د دې په ډیل کولو کې څه فرق نه کوي. نو دا یو شی دی. ها صحیح. سلمان بھائی دا راته ووایه چې ډېر مور پلار خلک چاینا ته ولیږي او بیا رشیا ته ولیږي، نو آیا هلته کې او دلته کې سبق یو شان دی؟ هغه ډاکټران چې راشي تاسو ته په هغې کې څه فرق محسوسېږي که نه، او که یي نو دا څه وجه وي؟ نو لقمان صاحب فرق خو خامخا شته پکې، ولې چې په چاینا کې یا په رشین سټیټس چې کوم دي، کرغستان، تاجکستان وغیره، هغې کې چې کومې یونیورسټیز دي هغې په غونډو نه غټ پرابلم دا دی چې هغې کې د لینګویج بیریر ده. یعنی زمونږ پروفیسر به هغې به ډبل پی ایچ ډي کړې وه، ټریپل پی ایچ ډي به یې کړې وه، ښه ډېر ریسرچ او تیسز او ښه ویل کوالیفاید پروفیسر به و، خو هغې انګلیش په دومره ښه نه وه چې هغې به هغه نالج مونږ ته کنوې کړی وای. نو ایشوز خو وي پکې ډېر، خو هغې نه تللو نه مخکې به زه لږ د هغه بارې کې خبره وکړم چې اوس ام ډي کیټ والا هغه وشو، نو اوس په دا اډمیشنز کوي خلک. نو د دې اډمیشنز کمې طریقې دي او هغې کې کم سکیمز کېږي او څومره خرچه ده، اخري کې به بیا موږ د دې په پروس اینډ کونز یعنې فایدې او نقصاناتو بارې کې خبره وکړو، که تاسو خوښه وي. جی بالکل، جی بالکل بالکل. دغه لزر اتلم خو ما چې دا منګه اډینس په منګه جاین کې نو ځکه ما دغه وکړو. اوس ام ډي کیټ شو او تقریبا 50-60 خلکو دا غوښته چې منګه په کې پی کې کې اډمیشن واخلو، خو د بده مرغه ډیرو پکې اډمیشن به ونه شي. نو دی به اوس کوششونه کوي چې پیسې به قرضه یو څه بل څه او چاینا ته به ځي. نو تاسو ووایئ چې دې لارې کمې وي او کمې لارې خلک اختیارول پکار دي؟ په دې کې لقمان صاحب دغسې ده چې usually most of the time با ایجنٹ یا چې کوم ته مونږ کنسلټنټ ویلی شو
هغه به انوالو کیږي. through out د پېښور ایون ایبټ آباد اسلام آباد پنډۍ هر ځای کې د دې آفیسز دي او هغه مختلف یونیورسيټي ډیل کوي. د اډمیشن پروسس طریقه کار دغسې وي چې یونیورسيټي د یوه کس سره اګریمنټ وکړي. فار انسټنس ډاکټر لقمان سره یوې یونیورسيټي اګریمنټ وکړو نو د پاکستان نه چې څونه هم سټوډنټس هلته ځي که د بل چا په ترو وي که ډایرکټ وي هغه به هغې نه اډمیشن ډاکومنټس نه اخلي چې تر څو پورې د ډاکټر لقمان په ترو نه یې جمع کړي. یعنی د یوه کس ډایرکټ اګریمنټ وي ورسره ریټن اګریمنټ وي چې د پاکستان نه کوم اډمیشن کیږي هغه به د تاسو په ترو باندې کیږي. صحیح. نو یو خو دا مین کنسلټنټ یا مین ایجنټ شو چې هغه یوزولي په چاینا کې ناست وي هلته نور بزنس هم کوي او دا کنسلټنسي هم کوي. هغې بیا سیکنډ کنسلټنټ دلته آفیس ورته جوړ کړی وي لکه ته اوس خپل ورور ته یا خپل کزن ته یا خپل ملګري ته دلته آفیس جوړ کې هغه دوم کس دلته ناست وي نو دا دوم کنسلټنټ شو. او دریم کنسلټنټ هغه شو چې د سټوډنټ سره ډایرکټ په کنټیکټ کې راځي. لکه مثال یو دریم کس ته هغې ورته ووې چې زه تا ته ایډمیشن کوم نو هغه به د دې سټوډنټ نه ډاکومنټس واخلي او په پېښور کې چې کوم آفیس ته هغې کې به یې جمع کړي او هغه به یې بیا مین کنسلټنټ ته ورولېږي چې کوم په چاینا کې ده او هغه به یې هلته جمع کړي. نو دا کله کله 4 کسان شي یعنی په دې چینز اف کنسلټنټ کې 4 هم شي او ظاهره خبر ده څوک خو دا کار په فری کې نه کوي نو هر کس خپل چارجز اخلي. یعنی کم کس چې ډایرکټ سټوډنټ سره په کنټیکټ کې رالو هغه به خپل چارجز اخلي بیا به هغه ډاکومنټس ورکوي په آفیس کې دلته چې کوم دوی آفیس جوړ ده هغه به خپل چارجز اخلي. چاینا ول چې کوم مین ایجنټ ته به خپل چارجز اخلي. نو بهرحال دا کسان ډیر پکې انوالو وي نو هغه خپل چارجز اخلي. نو دغه وجه ده چې اکثر کته د چاینا د ایډمیشن دا پیمفلیټس وګورئ نو هغې کې لیکلي وي چې فرست ایئر ټیوشن فی لیټ سے 36,000 یوان ده لیکن سیکنډ ایئر آنورډز 20,000 یوان ده. نو سټوډنټ په ذهن کې دا کوېسچن وي چې یاره دا فرست ایئر کې 36,000 یوان ولې ده سیکنډ ایئر آنورډ 20,000 ده فرست ایئر 36,000 ته. نو 36,000 ځکه وي چې په دې کې 3 یا 4 کنسلټنټس انوالو وي او هغه هر کنسلټنټ ځان له 5,000 یوان چارجز اخلي. نو یوه خبره خو دا ده چې د دې اډمیشن پروسس دوران دا سکیم کیږي چې ډیر زیات پیسې اخیستل کیږي. یعنی 20,000 په یونیورسيټي فرست ایئر فیس وي او د سټوډنټ نه به 36,000 یا 35,000 یا ایون 40,000 یعنی ډبل واخیستلی شي. یوه خبره شوه. دومه خبره دا چې دا کنسلټنټس کله تا ته آفر درکوي د ایډمیشن نو په چاینا کې 2 قسمه یونیورسيټیانې دي. یو ټایپ یونیورسيټي هغه دی چې هغې کې به ته HSK یعنی چاینیز لینګویج فرست ایئر کې به ته پورا فرست ایئر چاینیز لینګویج وایې میډیکل سبجیکټ په درته نه ویل کیږي. فرست ایئر کې به ته چاینیز لینګویج وایې ایٹ د اینډ اف د فرست ایئر به ته چاینیز لینګویج ایگزام ورکوې چې کوم ته HSK 4 ویل کیږي چې د پاس شي نو ته به سیکنډ ایئر ته شي او د تا به میډیکل سبجیکټ شروع شي. دوم قسم یونیورسيټي دغسې دي چې هغې کې ته لاړ شي تا ایډمیشن وشي تا ته به ډایرکټ د میډیکل سبجیکټ شروع کړي تا نه به بیا هم HSK 4 غواړي خو د ګریجویشن نه مخکې به یې پاس کوې یعنی تا سره به 5 ایئرز وي. نو اوس دا کنسلټنټ داسې وکړي چې سټوډنټ ته ووایي چې یاره د HSK کولو ضرورت پکې نشته ته به سیف یې او هغه به یو 5 کالو کې به یې پاس کوې وچ از ایزي as compared to چې ته لاړ شي او تا ته چاینیز شروع کړي او درته ووایي چې فرست ایئر کې پاس کوه. نو دا کسان اکثر دغسې لاړ شي او بیا فرست ایئر کې HSK نشي پاس کولای یونیورسيټي مخته نه پروموټ کوي نو واپس پاکستان ته راشي هغه یو کال هم ضایع شي ایډمیشن هم کینسل شي او د دې وجه څه وي چې دلته ایجنټ دلته مس انفارمیشن وروي غلط کړی وي چې ما داسې یونیورسيټي درته کتلې ده چې هغې کې HSK 4 فرست ایئر کې پاس کولو ضرورت نشته. صحیح. نو دا دوه مین سکیمز چې کوم دي دا کیږي. نه یو کس اپلای کوي نو دا به چېرته پته لګي چې دا کم پروګرام دی په اوله کې دغه ایگزام پاس کولی یا په اخره پورې تا ته موقع میلاویږي نو دا به چېرته پته لګي.
د دې دا تاسو ډېر ښه کوېسچن وکړو ولې چې یو نوی کس وي د چاینا یوه غټه مسله دا ده چې هغې کې د یونیورسټیانو ویب سایټس په چاینیز لینګویج کې دي په انګلیش کې نه دي نو اوس لکه موږ دلته یو انسټیټیوټ سرچ کوو نو هغې خپل ویب سایټ وي هغې کې پوره هر څه لیکلي وي د چاینا ویب سایټس دي په چاینیز کې چاینیز باندې موږ پوهېږو نه نو هغې ایجنټانو د یونیورسټیانو په نام فیک ویب سایټس جوړ دي فار انسټنټ لکه شندونګ یونیورسيټي دا نه هغې کې به www.shandonguniversity.com هغه به وي د ایجنټ ویب سایټ په انګلیش کې به وي پوه شوې هغې کې به د میس انفارمیشن لیکلی وي ریل ویب سایټ به د شندونګ یونیورسيټي ول په چاینیز کې وي هغه اول په ګوګل میلاویږي نه چې میلاو شي نو بیا به په چاینیز نه پوهېږي نو د دې صحیح طریقه دا ده چې تا ته ایجنټ ووایي چې ما زه داسې د شندونګ یونیورسيټي کې درته ایډمیشن کوم نو ته فیسبوک باندې شندونګ یونیورسيټي سرچ کا په شندونګ یونیورسيټي پیج به وي هلته به پاکستاني سټوډنټس وي هغې سره ته خبرې وکړه هغې نه ته جنون او کریکټ انفارمیشن واخله ولې چې هلته کوم سټوډنټ وي د فرسټ ایئر وال هغه به درته ووایي چې بھئی دلته ایچ ایس کې 4 ده که ایچ ایس کې 5 ده فرسټ ایئر کې پاس کول دي که 5 ایئرس کې پاس کول دي یعنې تا ته به یو انفارمیشن هلته نه جنون انفارمیشن ملاو شي ښه طریقه کار یې دغسې ده اوس دغه سټوډنټان کوم چې په چاینا کې دي ته د اډمیشن د پروسس هم کولی شي او که نه دا بیا ته دوباره په ایجنټ په ترو باندې کوې دا تا ډېر صحیح کوېسچن وکړو ایجنټ خو به پکې انوالو کېږي خو چې څونه کم ایجنټان وي هغو ره سټوډنټ ته فایده وي یعنی فار ایگزامپل یو کس ته هغې ډایرکټ یونیورسټۍ سره خبر وکړه کله کله ځینې یونیورسټیانې دغسې وي چې هغه ایجنټ سره یې هغه کړی وي اګریمنټ چې تا سره به موږ ایډمیشنز کوو خو دا اګریمنټ نه وي چې بل چا که ډایرکټ موږ سره رابطه کوله هغې ته به موږ ایډمیشن نه ورکوو یعنی خبرې پوه نه شوې یو اګریمنټ دغسې وي چې ایجنټ سره یونیورسټۍ دا اګریمنټ کړی وي چې I will not consider admissions which is coming directly to me without passing through you او یو اګریمنټ داسې وي چې هغې کې صرف اګریمنټ ورسره کړی وي چې بھئی تا نه به زه سټوډنټس اخلم تا ته به زه ایډمیشنز ورکوم نو هغې کیس کې سټوډنټ ډایرکټ هم ایډمیشن کولی شي یا هلته چې کوم سټوډنټ سبق وایي هغې په ترو هم ایډمیشن کولی شي ایډمیشن څه دي خو فیس جمع کول دي هغه د یونیورسټۍ خپل اکاونټ وي او خپل ډاکومنټس جمع کول دي که تا ته ایجنټ جمع کی او که تا ته هلته چېرته سټوډنټ جمع کي هم یوه په یوه ده صحیح دا خبره پکې راځي بیا چې هلته کې کسان لاړ شي نو آیا د هغه ځای سبق دومره دی چې د صحیح اکثر خلکو دا یو تاثر جوړ شوی دی چې یاره چاینا نه شوی دی یا بل ځای نه دا کس چې کوم دی دا به نالایق دا به سبق وله نه ورځي خو موږ چې دلته کله وکتل یا ستاسو نه چې کوم زده کړه وکړه نو ستاسو د زده کړې هغه لیول ډېر زیات سیوا و ماشاءالله نو دا هغه ځای په سبق کې کمی دی په دې وړو کې کمی یا دا واړه هلته کې څه چل کوي سبق وته نه ښایي که څه چل وي چې دا یو تاثر خور شوی دی لقمان صاحب هلته غونډو نه غټ پرابلم دا ده چې هغې چې کوم ایگزامینیشن سیسټم ده ډېر فلاډ سیسټم ده یعنی که ته سبق نه هم وایې تا پاس کوي د تا پیپر یې پاس کوي تا فیل کوي نه نو کوم کسانو سره چې د خپل فیوچر د خپل کیریر فکر نه وي او هغه هلته په غلطو شیزونو باندې عادت شي غلطې سوسایټۍ کې غلطې کمپنۍ کې واچي دي بیا ظاهره خبر د سټډي نه کوي او پیپر یې ورته پاس کوي که سپلي رام شي په سپلي کې پاس کوي یونیورسټۍ هلته دومره سټرکټس نه کوي ایګزام سیسټم ډېر زیات ویک ته ډېر زیات ډویبل ده نو ځکه هلته نه خلک پیپر یې پاس کېږي او بس ټایم تېرېږي او سټوډنټ په غلطې کمپنۍ کې ایثار شوی وي غلط عادتونه یې اخیستي وي نو هلته سټډي نه کوي نو زه همیشه دې پر دا ریکمنډ کوم چې که یو مور یو پلار خپل زوی چاینا ته لیږي نو هغه د اول زوی وګوري چې هغه دونه کمپیټنټ ده چې هغه به سټډي وکړي ولې چې په چاینا کې لکه ما درته وویل چې د لینګویج ایشو ده نو ته به ډېر زیات د تا چې کوم هغه ده هغه په سیلف سټډي باندې وي صحیح نو سیلف سټډي ان ا سنس چې اوس خو یوټیوب ده او انټرنیټ ته او هر قسم لیکچرز تا ته اویلیبل دي اواز درته والا تا اواز لږ شانتې سلو شو ما وی که زما د دې کې څه مسله وشوه
دا زم سره د ډاکټر سلمان غږ ورک شو او د موږ ته دا وایي چې یاره چاینا ته چې کوم خلک ځي نو سلمان بھائی تاسو په شو کې لایې جی نو جی جی ها تاسو خبره کوله ما دا خبر کوله چې یو سټوډنټ ته هغه ک کمپیټنټ وي د کمپیټنسي پتا په اف سی کې ولګي چې کوم کا سونه په وګو کې دا کچرته یو سټوډنټ کمپیټنټ وي او هغه افورد کولای شي الته چاینا کې چې کوم ایکسپنسز باندې به خبره درته کوم بالکل نو هغه بالکل الته اډمیشن کوي کچرته کمپیټنټ نه وي د کمپیټنسي پتا په اف سی کې ولګي مور پلار ته د خپل بچي ا بالکل چاینا ته نه لګي ولې چې الته با یو سټوډنټ ډیر زیات چې کوم انحصار د آب په سیلف سټڈی باندې وي او د انټرنیټ نه په سټڈی باندې بوي او کس کا سټوډنټ کا کمپیټنټ نه وي نو هغه ته بیا ډیر ایشوز ها صحیح نو اوس یو مور پلار دی هغه غواړي چې یار زما زوی ډاکټر شي د دلته ایټا یا امډیکیټ ټیسټ ورکو 2 پیری ورکو هغه فیل شو اوس دو قرضونه کوي او و چې یاره داخله وته شي رشیا کې چاینا کې نو ته وته دا نه ریکمند کې چې دا زوی دی هلته کې ولېږه دلته دې سبل څه ډیګري وکړي ساده وینا دا خبره مطلب ده بالکل جی زه دا وایم چې ان کیس یو سټوډنټ دلته افورد کولای شي ام بي بي اس نو دا ډیره ښه ده دلته دی وکړي په کدلته نشي افورد کولای نو دلته د په الایډ ساينسز کې ورته اډمیشن کوي لکه فارمیسی شو ډي وی ام شو ایون بی ایس ان شو نرسنګ یا نور چې کوم الایډ هیلث اینڈ الایډ ساينسز دي خو دې باوجود هم که یو مور پلار وایي چې زه زوی خامخا ډاکټر جوړوم نو هغه د دا شیز په ذهن کې ساتي چې که بچای کمپیټنټ نه وي نو بیا به ټول عمر هغه جاړي ولې چې اوس دا سټوډنټ چې هلته نه ام بي بي اس وکړي هلته خو به پیپرې پاس شي ډیګري به هم ورله ورکړي چې دلته راشي دلته پی ام ډي سي ایګزام اخلي پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کونسل ایګزام اخلي چې کم ته به مخکې ان ای بي ویل نېشنل ایگزامینیشن بورډ اوس ورته ان ال ای وایي نو هغې بیا 2 سټیپس دي اول تیوري ده او بیا کلینیکلز دي نو هغه بیا ډیر مشکل وي ظاهره خبر ده چې یو کس کمپیټنټ نه وي چاینا ته تللی وي د لینګویج بیریر په وجې سره د ټیچر نه هم څه نه وي زده کړي او د خپله سیلف سټډي هم نه وي کړي او دلته دی راشي 5 کالو پس نو بیا دا ایگزامز نه پاس کیږي زمونږ ډیر جونیئرز دي زمونږ ډیر سینیئرز دي چې اوسه پورې ګیر دي ایگزامز نه پاس کیږي او که چېرته کمپیټنټ وي نو هغه بیا هر څه کولی شي دی نه زه دلته لګیا یم ټریننګ کوم زما نور کلاس فیلو دي څوک یو ایس کې یو ایس ایم ایلیز وکړي څوک قطر ته لاړو څا پلیب وکړو نور ما سره ډیر ملګري دلته دي چې هغه ټریننګ کوي نو هغه کمپیټنسي ته خبره راځي ها کم خلک چې چاینا ته تللی هغو ته به مشوره بیا لرازو چې هغو څه وکړي خو یو کس اوس اپلای کوي نو په دې ټول پروسس باندې څونه پیسې لګي په اولنی کال او په 15 کال باندې څونه پیسې اخراجات راځي او دا څومره ویری کوي لکه د سټیټ مختلف زیګونو د مختلف یونیورسيټانو د باندې څونه اخراجات راځي په دې کې د ایجنټ څونه برخه ده او په دې کې د یونیورسيټي ټوټل څومره ده دا خو لقمان صاحب یو ډیر غټ ټاپک ته په دې باندې یو جدا پادکاسټ کې دی شي د دې ریزن دا چې هلته ډیفرنٹ ټایپس اف یونیورسيټي دي او هغه ډیفرنٹ فیسز دي او دلته چې کوم کنسلټنټس دي ډیفرنٹ چارجز تو ډیر چارجز اخلي تو کم چارجز اخلي کوزه ایوریج خبره وکما نو غوندونه چې کم د چاینا کې چې کم فیس والا یونیورسيټي اچھا او فیس کمی او زیاتی په دې ډیپند کوي چې یونیورسيټي کم ځکه دا کچرته ډیر ویل ډیولپډ سیټي کې وي نو د هغه فیس زیات وي اس کمپیر ټو چې کم لو لیس ډیولپډ سیټیز کې وي د کوم یونیورسيټي کې ایچ اس کې فرست ایئر کې مست پاس کول وی د هغه فیس کم دا ولې چې هغه کې خو خطر ده که پاس چې نه کو فرست ایئر کې نو بیا به کور ته راځي کال دې هم ضایع شو پیسې دې ضایع شوې کوم کې د ایچ اس کې پاس کول 5 ایئرز کې به ګریجویشن نه به مخکې پاس کوي یعنی ته به ریلیکس یالتا په دې سنس کې هغه بیا فیسونه هم زیات دي نو که زه ایوریج خبره وکم نن سبا یو چاینیز یوان چې کوم دا تقریبا 45 روپۍ ده پاکستانی نو که زه ایوریج خبره وکم نو لیټ سی 22000 آر ام بی یعنی 22000 چاینیز یوان دی یونیورسيټي فیس ده نو دا تقریبا 9 लाख روپۍ جوړیږي یعنی
سالانه 9 लाख روپۍ فیس یو ایوریج ټیوشن فیس تا او په دې کې به هاسټل انکلوډډ وي. او ځینې یونیورسيټي دغه سيدي چې هغه 10 लाख تا، ځینې دغه سيدي چې 12 लाख تا، ځینې دغه سيدي چې 15 دا، ځینې 20 والی دي. نو ما لوویسٹ پاسبل چې کې دي شي نو به دغه 10 लाख 11 लाख کی وي. یعنی 9 लाख ما درته وې کنه خدا 1 लाख د پاسه نه واچ په 10-11 लाख پر ایئر ټیوشن فیس یعنی د یونیورسيټي فیس اینڈ هاسټل فیس. خپل خرچه خوراک د دې نه علاوه خپل خوراک چې ډیره گزاره کوي خټیم تیرې نو 1000 یوان 1000 RMB د میاشتې لګي اینڈ دا ترانسلیټ کیږي تقریبا 45-46 هزار پاکستانی روپو ته 50 هزار واچو. یعنی منتلی د خپل ځان د خوراک خرچه تقریبا 50 هزار روپۍ ده منتلی. ټیک نو تقریبا 6 लाख روپۍ د کال شوش. جی ها بالکل دا واچو 6 लाख او تقریبا 10 लाख هغه ټیوشن فیس او هاسټل فیس واچو تقریبا 16 लाख راځي. صحیح شو. په دې کې د ایجنټ هغه پیسې شامل دي او کنه دا د هغه نه علاوه دي د ټوټل پر دا د هغه نه علاوه دي. دا مدرته د سیکنډ ایئر نه ویلا سیکنډ ایئر تھرد ایئر فورث ایئر ففتھ ایئر فرست ایئر کې دا خودي یونیورسيټي فیس تا هغه نه علاوه ایجنټ به هم تانا چارجز اخلي. آپ بیا ډیپند کوي چې تا په خې انسان واړې دي په خې ایجنټ واړې دي په یو واړې دي یا په دې پروسس کې 15 ایجنټس انوالو دي 2 انوالو دي یو انوالو دا نو آپ بیا ویریشنز کوي په دې ډیفرنٹ فیکټرز باندې. صحیح دا ملګری دی خبرې چې موږ کې کم د روپو خبر کو د پاکستانی روپۍ یادو دي کې د افغانیان ملګری هم دي د ځل په خپل کنورټ کول شي. اسی رینج څومره دی لکه چې اوس یو کس ذکر نه نو 16 लाख روپۍ د اولنی کال خو دغه شوي په دې کې د اخراجات او د فیسو او په دې کې د جاز ټیکټ تقریبا شو بیا کنسلټنسي څومره اخلي یا کدو کسان پکې شامل شي نو اولنی کال به انسان څومره ذهن لري چې څونه روپۍ بدل سري چې د اولنی کال په تیر کې او بیا خو بیا ټول دغه 14 लाख روپۍ شوي. جی نو اولنی کال کو لیټس سی 20,000 یوان فیس ته د یونیورسيټي او 10,000 هم ته واچو چې چلو ایوریج 2 کسان پکې انوالو دي 10,000 یوان واخیستنو دا 30,000 RMB جوړیږي د فرست ایئر. 30,000 RMB ته حساب ولګاو دا تقریبا یو RMB په 45 روپۍ باندې ده. دلته به سرچ کو او 30,000 ملټیپلایډ بای 45 30 के चाइना 30K RMB into PKR دا څه ولیکنو تا ته یو رفع غراش دا تقریبا 11 लाख 12 लाख روپۍ راځي 11 लाख 80,000 نه دا ته پکې هغه شوای وي دا به دغه څه بنوي دینه ډېری دي. ما 30,000 چاینیز یوان چې کم دی کنه دا مې کنورټ کو پاکستانو روپو ته ګوګل ماته دا وایي چې دا تقریبا د 11 लाख او 80,000 او سره پاسه دغه خیر دا ځل بیا خیر دا چې د ګوګل ول ریټ خو ډیر ډیفرنٹ وي کنه اوس په دې کې به دا یوان هدي کې اوس به بل دا خبر هم ده چې دا به اوس کرنسي ایکسچینجر نه ته یوان اخلي. کرنسي ایکسچینجر خو ته په ګوګل ریټ نه درکې نو ازان لګاټه پکې کوي. نو دا څه د رف ایډیا واچو چې دا 14 लाख پورې ولګوا 13-14 लाख پورې. ټیک صحیح بنا اخراجات خلکو د پته ولګي دا او زه بیا تاسو نه دا ریکوست کوم چې خلاره چاته وخی چې اسو کې خو درته وای چې جنکې هم تاسو نه کینن سبا چې هغه چینه تتل غواړي د MD لپاره یا د نورمال کونت اغه تستا الته کې څه ایکسپیرینس او خاص کر د پښتنو جنکو آیا غلطه کې ژوند کول شي هغه ته مشکلات وي او کنه هغه لپاره سلار ده مشکلات خالته بالکل نشته. د سکیورټي په معاملاتو کې د سیفټي په معاملاتو کې هراسمنت دلته بالکل نشته او هراسمنت بالکل نه ټالریټ کوي الته. ماته یادېږي زموږ په یونیورسيټي کې یو انډین جنۍ و هغه سره چا لږ معمولی بدتمیزي کړې و یعنی دا څه فزیکل هراسمنت نه وکړای وربل هراسمنت کړهو
نه هغه دوه کسان و هغه ټیم ټرمینیټ کړو او بین کړو په چاینا یې بین کړو نو د الته د سیفټي پوینټ اف ویو سره او هغه خو څه ایشو نشته خو نور دا د چلته ظاهره خبر دی یو جنۍ دا بهر لاړ شي نو الکان ملته ډیر خراب شي الته ډیر زیات امورالټي دا هغه بیا په انسان باندې په خپل ډیپند کوي چې هغه څنګه ډیل کوي خدا دا چې جنکه ته بس نه ریکمند کوم بهر تتلل جی ټیک او د افغانانو ته ویلا د افغانستان چې کوم ورونه دي هغه سره خو ډبل سکیمز کیږي اول چې عادل ته په پیښور کې یو ایجنټ سره رابطه کوي نو آیا په ډالرو کې ورناغه کوي ډالرو کې ور سره سکیم کیږي یعنی پاکستانی سټوډنټ سره په روپو کې کیږي کنه او د افغانستان سټوډنټ سره په ډالرو کې کیږي او افغانستان کې یو پرابلم دا ده چې الته د کنسلټنسي والی ادارې بیا ډېرې کمې وي یا به نه وي ولې چې موږ سره څوره هم د افغانستان ملګري وو هغه ټول د پیښور په ترو تلي وو د پیښور کنسلټنسي او د دغې ایجنټانو په ترو تلي وو نه هغې نه ډېرې پیسې اخیستې وې ټیک سلمان بھائی دا دغه ډېر تپوسونه کوي چې افغانستان نه هم ایم ډي کېږي دې باره کې مو علم نظر شته که نشته ډېر خلکو تپوس کړی دی جی بالکل د افغانستان چې کومه ایم ډي ده د افغانستان چې کوم یونیورسيټي د پی ایم ډي سي سره پی ایم سي سره ریکګنایزډ ده د هغې ډیګرۍ او د چاینا ډیګرۍ به بالکل سیم ډیل کوي یعنی یو کس ته هغې د پی ایم ډي سي ریکګنایزډ افغانستان یونیورسيټي نه ایم ډي وکړه او یو کس ته هغې د پی ایم ډي سي ریکګنایزډ د چاینا یونیورسيټي نه ایم بي بي ایس وکړو دا چې دلته پی ایم ډي سي ته راځي نو د دو ټریټمنټ په سیم وي دا به په سیم هغه باندې ډیل کیږي دواړو نه به ټیسټ اخیستل کیږي دواړو ته به د دواړو یونیورسيټیانو د ګریجویټس په دلته ایوالویشن او د دو چې کوم رجسټریشن د هغې پروسس په سیم وي نه افغانستان کچرته افغانستان کې د پی ایم ډي سي ریکګنایزډ یونیورسيټي وي نو افغانستان خو یا ښه آپشن ده ولې چې دلته به خرچه هم کمه وي او هلته نه چې راځي موږ سره هاوس افیسرز وو دلته موږ سره هاوس جاب کو د تقریبا 1 year بیک د افغانستان ګریجویټس وو افغانستان نه ایم بی بی ایس کړی او بیا ان ال ایگزام پاس کو پرمننٹ پروویژنل لایسنس ورته میلاو شو هاوس جاب وکړو اوس پرمننٹ لایسنس ورته میلاو ده نو هغه هم ښه بالکل موږ ډېر کسان صحیح اوس راته دا وایي چې کم خلک هلته کې تللي دي ډېر ملګري پکې د چاینا نه د افغانستان نه ایم ډي کې اوري دوی ته تاسو څه مشوره وکړئ چې یاره په دې دوی هلته کې څه داسې کار وکړي او دا مور پلار ورله څه مشوره ورکړي چې دوی راځي او داسې سفر نه شي کوم چې زموږ دا نور ملګري سفر کېږي او ستاسو غونډه کې اسانه لار لاړ شي یا ستاسو نه بهتر تاسو داسې غلطیانې کړي چې تاسو اوس هغو ته داسې ووایي چې یاره دا غلطیانې تاسو ونه کوئ او تاسو زما نه مخکې لاړ شئ نو لقمان صاحب زه به درې خبرې وکړم په دې اړه اوله خبر خدا ده چې الته مکمل کنسنټریشن خپل کیریئر ته خپل فیوچر ته خپل سټډي ته یعنی یو سټوډنټ چې الته دا په کار ده چې ډیلی یو ځل کم از کم دا سوچ کوي چې ما 2 کاله پاتې دي یا مې 3 کاله پاتې دي یا مې 4 کاله پاتې دي بیا به زه زه مور پلار را لېږلی یم دلته د ډاکټري دپاره ځکه لاړم او ما هلته ایګزام پاس نه کو نو زه به خپل مور پلار ته خپل خاندان ته څه جواب ورکوم یو خبره خدا چې الته کم سټوډنټس دي اده کم از کم ورځې کې یو ځل یو څو سکند په دې خبره باندې سوچ کوي دومره خبره دا ده چې سټډي تا سره هر قسم کنټینټ په نت باندې اویلیبل ده د هر سبجیکټ کنټینټ اویلیبل ده د هر سبجیکټ خنه نوټس اویلیبل دي خنه ویډیو لیکچرز اویلیبل دي کچاته په کار وی کنټیکټ دیو کې مونږ سره مونږ ورته خ نوټس لینکس ورکو خو ویډیو لیکچرز به ورله ورکو بلکې انفیکټ زه خو کلاسز هم اخلم الته چې کوم سټوډنټس دي په چاینا کې څوک 3rd year کې دي څوک 4th year کې دي هغه ته زه کلاسز هم اخلم نور دغه سه ډیر پلیټ فارمز دي چې ټیچینګ کوي ورته او خو زبردست ټیچینګ کوي ورته نو دین دي استفاده واخلي
اول خو د انلاین تاسو سره د کپلان ټول سورسز فری دي، ایزیلی په ګوګل باندې ملاويږي. نالته د سټډي وکي او سټډي دی وکي او سټډي دی وکي چې دلته راځي چې دلته 100% کنفرم وي چې زه دلته پاس یم، ما دلته ان ال ایگزام کوالیفای کړای دا او په فرست اټمپټ باندې د ټول ایگزام پاس کی، په فرست اټمپټ باندې دتا هر څه وشي. دوامه خبر لګ دی الته کوشش کوي چې الته په فائنل ایئر کې په فورث ایئر کې ورسره ولې چې چاینا کې جابز اپورچونټیز ډېرې زیاتې وي، خاص کر دا انګلیش ټیچینګ جابز چې کوم دي د چاینیز او انګلیش لینګویج ډېر زیات ویک دی. نه هغه فارنرز کده کم ملک وي هغه نه انګلیش زده کولو او هغه ډېر شوق وي، نو جابز دي کوي هغه د سیوینګز کوي چې دلته د پاکستان ته راځي خپل ان ال ایگزام پاس کوي، خپل دا 4-5 منث 6 منث چې دای بیا په کور باندې ډیپندنت نه وي، دالته نه دومره سیوینګ ځان سره راوړي وي او سټډي دی کوي. دا دوه خبرې ډېرې ضروری دي. ټیک صحیح شو. سلمان بھائی دینا علاوه چې داسې سلاري شته چې آیله چاینا نه دی د پاکستان تراتلونه مخکې نور ملکونو د ایگزامونه ورکي، دا بالته کې دی په چاینا کې ورکي، هغه کې ورکي ډېر ملګری منګول د لاغه لکه یو اس تلاړل یو کې تلاړل، آیا دغه لار دی ته اویلیبل لکه نه ده؟ بالکل اویلیبل ده. زمون سره داسې کلاس فیلو چې هغه سیکنډ ایئر کې تھرد ایئر کې یو اس ام ال سټیپس ورکول او هغه کې ځنې کسان دغه سړي چې اوس ریزیډنسي کوي په یو اس کې، په کینیډا کې، په قطر کې، نو هغه اپورچونټیز خو بالکل اویلیبل دی. الته یو کس چې الته سټوډنټ خپل سټډي کوي نه الته فارن ایگزام سم ور سره پاس کولای شي او خو سټډي انوایرنمنت وي، خې لایبرری وي، خو پیسفل ماحول وي، خو صرف کمی دا وي چې سټوډنټان الته سبق نه وایي. نو که یو سټوډنټ تا کمپیټنټ تا خپل فیوچر باره کې فکرمند او الته خپل سټډي کوي نو هغه ته ډېر زیات اپورچونټیز دي. یو جهان مننه د سلمان بھائی چې هغه موږ ته د انفارمیشن نکړل. زه به سلمان بھائی د دا ریکوست کوم چې که څوک زما د کتونکو کې تلل غواړي یا د دې په رشتہ دارانو کې نو تاسو کو خپل نمبر شیر کړئ او د تاسو سره کانټیکټ وکړئ شي. خیر دی چې دی هغه کنسلټنسي لا یو سره بل سره دومره غټه پیسې او هغه ورکې نو د بزودي ته ویم چې خیر دی ته تل ګډیر واخله خو چې په صحیح لار باندې لاړ شي او سکیم وسره ونه شي او دوکو وسره ونه شي. لقمان بھائی زه ور سره خپل واتس اپ نمبر شیر کما ماته د اغه باندې دوی میسیجز وکي کسه د چا څه کوېسچن وی څوک اډمیشن چا اخیسته هم وی او اغه نه بعد چرته په ایجنټ باندې اډمیشن کړای هم وی او اغه نه بعد هم دته د ګایډنس ضرورت وی بالکل بزور له جواب ورکوم ماته د واتس اپ باندې میسیجز وکي. نو سلمان بھائی سرنن ملمانه هم خو د مونږ ټیم را کو سلمان بھائی په هغه ټرینیز کې دی چې د دې پاکستانی ټرینیز ته هم ډېر زده کړه کوي او د ماشاءالله نالج لیول ډېر زیات سیوا دی. موږ ته خپل هر څه زده کو ډېر لاري او ته معلومات. نو یو جهان مننه سلمان بھائی، ان شاء الله یو سیشن به بیا هم دوباره کو خو ما چې دا کم ملګری زی او نن سبا هر کس سکیم کیږي په دغه ګوګل کوي او ګوګل په وجه کې صرف هغه انګلیش راخلي او دروغ او ویب سټ یو تلل شي دوی بیا وي چرته مونږه صحیح روان یو. نو ما چې دا تاسو سره داخله دغه کما زبر د سلمان بھائی نمبر دلته ورکما او څوک رابطه کول غواړي څوک تل غواړي خو تنګوي به نو ټلیفون به وته نه کوي بار او ماته به میسیجز کوي او ان شاء الله زبر درته میسیجز جواب کوم. ایون کال ته څوک سټوډنټس هم دي او هغه ته د سټډي په حواله سره هم څه ګایډنس پکار وي ماته واتس اپ باندې تاسو میسج کولای شئ. جی بالکل چاینا ډیر د سټوډنټان ز پیج نه چې هغه د سلمان بھائی نه برای راست زده کړه کوي او دیو ته خپل چې کم جرنی کم چې زده کړه د کړه لاغو ته کوي تاسو تم استفاده غسته شي او ان شاء الله چې دا به ټول لپاره مفید وي. ان شاء الله جی ډیر مننه لقمان بھائی. ډیر مننه. السلام علیکم. ډیر مهرباني. وعلیکم السلام. ثانک یو. اوکے جی الله. مونږ دا هغه ختمو.